इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मलगरो दगा द जमात उलमा इस्लाम चे कम पर शिमाली वजीरिस्तान मेरली के मिलियन मार्च थे अगत दगा गाड़ी द मीरान शाह न रवान दी कम चे द शिमाली वजीरिस्तान सर खार दे मीरान शाह द रवान दी नो द दिन अदान दजा लगी चे द जमात उलमा इस्लाम पर शिमाली वजीरिस्तान के ओज हम ख जोर शता ख अफरादी कुव्वत द दुई सरशता नो ځکه چې ډېر زیات ګاډي د دې نه وړاندې هم تیر شول خو دلته یو شمېر کسان مثال لکه دغه نن چې زه میرلي ته راغلم نو دلته خلکو د خفګان اظهار هم وکړو هغوی څه نیوکې هم وکړې هغې دا وویل چې کله چې د شمالي وزیرستان خلک د ضرب عضب عملیاتو له امله بنو او یو شمېر نورو سیمو ته کډوال شول نو بیا دغه جمعیت علما اسلام د دوی هیڅ تپوس ونه کو باوجود د دې چې په شمالي وزیرستان کې زیات پلویان د جمعیت علما اسلام په هر دور کې پاتې شوي دي د دې ځای نه څو پیرې کمی اسمبلی ممبر هم د جمعیت علما اسلام د ډلې منتخب شوی دی تیر چې کم انتخابات وشول د محسن داور سره هغه مقابله هم جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې کړې ده او بیا چې دلته کم د طالب په شکل کې د مولا په شکل کې یا نور چې کم خلک دي دلته زیات غوندې هغه مذهبي غوندې خلک دي نو د دوی همدردیان د دوی اوټ د جمعیت علما اسلام پاتې شوی دی خو دغه خلک چې کله کیمپونو ته کې په ژوند تېرولو مجبور شول ضرب عضب عملیاتو کې نو د وزیرستان د خلکو ګیله شته چې د دوی تپوس ونه کړی شو خو اوس دلته زما سره جمال داور صاحب هم موجود دی څوک چې راتلونکي صوبایي اسمبلی دپاره امیدوار هم دی عادل داور هم راسره دی په ګاډي کې هغه هم د وزیرستان په حالاتو ژور نظر لري نو زه اوس د دوی نه تپوس کوم چې دوی څه نظر لري جمال داور صاحب زه وړومبې تپوس تاسو نه کوم نن خو ډېر زیات خلک دي د شمالي وزیرستان په میرلي کې چې کومه د جمعیت علما اسلام جلسه کېدونکې د میلیون مارچ هلته ځای په ځای سړکونه بند دي او ډېر په زیات شمېر ګاډي د میران شاه نه هم را روان وو د بنو د خاړې نه هم غټ غټ ګاډي را روان دي نو دې ته تاسو په کم نظر ګورئ آیا نو دغه څه دپاره د دلته وزیرستان منتخب کړی شوی دی ډېره مننه ګوهر وزیر صاحب لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې صوبایي الیکشن هم را روان دی زه دا وایم چې سیاست کول په هر ځای کې د پاکستان په ټول کې د هر یو سیاسي پارټۍ او د عوامو حق دی چې په سیاست کې حصه واخلي او ښه په پوره توګه حصه واخلي خو لکه څنګه چې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې دلته دا خلک چې د نن کم راوتي دي د خاص مقصد دپاره راوتي دي او په داسې وخت کې چې کله د دې سیمې خلک د دې خاورې وګړي چې همیشه یې په جمعیت علما اسلام باندې ننګ کړی دی او دوی ته خپله رایه ورکړې ده دوی یې خپل مشران ټاکلی دي نو په هغه سخت وخت کې دا مشران د شمالي وزیرستان خلکو په کار رانغلل باوجود د دې چې په هغه وخت کې د دوی سره وزارتونه د کشمیر کمیټۍ چیرمنشیپ هم ورسره خو دا خلک که نورې مرستې مالي مرستې نه وی کړې د متاثرینو کم از کم د هغوی سره د غمرزۍ دپاره هم ناست نه دي چېرته کیمپونو ته هم نه دي راغلي موږ به دا ووایو چې بلکل که ته چېرته د وطن یا د خاورې یا د ولس دپاره سیاست کوې او دوی ته مخامخ کېږې نو زه وایم چې کم از کم دوه هدفونه به ستا په نظر کې یا خو دا چې د اول کم دی کارډ استعمالوي چې دا موږ د اسلام خدمت کوو موږ د وطن او د خاورې دپاره او د اسلام دپاره قربانۍ ورکوو نو دا که وکتلی شي څنګه چې موږ د اپریشن ضرب عضب نه واپس راغلو دلته په اکثر اسلامي مدرسو کې آرمي ناسته وه د هغې دپاره د دې مدرسې د ازادولو دپاره د یو ګام هم اوچت نه کړو او په دویم طرف که موږ وګورو چې یاره د وطن ته موږ ترقیتي د پرمختګ دپاره څه کارونه
زه وایم چې په هغې کې هم دی ډېر شاته پاتې دي. زه بې ځایه تنقید نه کوم، خو که وکتلی شي د دې د سیاست بنسټ صرف او صرف په نفرتونو باندې مشتمل دي چې دا کفر کا، دا فلانې کا، او دا واجب القتل کا، او دا یو شی کا، دا بل شی کا. دی د خلکو داسې د جذبات داسې راوچتوي یا به چاته د جنت او د دوزخ خبرې، او حالانکه په ګراوند باندې په ځمکه باندې د دې هېڅ قسم کنټریبیوشن نشته دی. نو زه دا وایم چې دا نن چې د کم کسان ورسره روان دي بېشکه چې زیات دي، د دې لپاره دوی برپور تیاري هم کړې ده، او زما نظر دا دی چې دا خلک تر ډېره وخته پورې نشي پاتې کېدی. اوس چونکې فټا ته سیاست اکسټینډ شوی دی په داسې توګه سره چې زمونږ د صوبایي اسمبلۍ سره الحاق شوی دی، او ستاسو ته دا هم ډېره زمانه ښه معلومه ده چې مخکې موږ ته د سیاست کولو حق هم نه و. موږ د سیاسي پارټۍ په نیشنونو باندې الیکشن هم نه شوی کولی قبلې. نو نن به سیاسي خلک راځي، نن د جمعیت علماء اسلام ملین مارچ دی، سبا به د بل سیاسي ګوند وي، سبا به د بل سیاسي ګوند وي. دا خلک به د هر چا سره پاسې کېني. نو زما په خیال د دې دا سیاست ما ته داسې په اوږدمهاله نشي تللی. زما چې زه څومره فکر کوم هغه اخلاقي حق هم د ځینې کسانو نه جوړېږي. هغه که څوک هم دي، هغه که کمپرست دي، هغه که مذهبي دي، هغه که نور د پاکستان لکه مثال هغه د پنجاب سره تعلق لرونکي ګوندونه دي چې دوی په سخت وخت کې د قبایلو تپوس نه دی کړی، د کډوالۍ په دور کې نه دی کړی. هلته بکخیل کیمپ چې کم دی په سمه کې پروت دی، بنو سره نږدې پروت دی، نو هغې کې دوی هېڅ دغه نه دی کړی، تپوس نه دی کړی. بالکل زه دا ګڼم چې چا هم د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره کنټریبیوشن نشته، هغه حق نه لري. لکه څنګه چې تاسو وویل چې اخلاقي حق نه لري، د دې خبرې سره موږ مکمل اتفاق کوو چې باید چې دلته هغه خلک سیاست وکړي چا چې د دې ولس دپاره او د دې خاورې دپاره څه کړي دي. او که تش موږ په نارو باندې خلک غلطوو، لکه ما چې درته ووایي چې یوه ورځ به یې وکړي، دوې ورځې به یې وکړي، خو دا سیاست دی په اوږدو نه چلېږي. دا خلک به پوهېږي او دا خلک به د خپل حق تپوس کوي، د خپل حق دپاره به راپاسي، او دا به خپله ډاله په خپل نظر کې ساتي چې یاره موږ ته د چا سره تلل دي، څوک زموږ د زړه خبره کوي. لکه دې خلکو که موږ تاسو وګورو په دې وطن کې چې کوم اړې ګډې روان دي، اول خو موږ ته بنیادي د ژوند مسله راپېښه ده. دې خلکو خو چېرته هم یوه ورځ هم راونه وتل په دې باندې چې یاره زموږ قبایلو ته د مرګ او ژوند مسلې دي، زما د وطنوالو ته په چک پوسټونو باندې مسلې دي، زما خلک بې درکه شوي دي، او په دې باندې خو دوی چېرته هم خبره ونه کړه. نو زه وایم چې دغه خبرې به تر ډېره وخته پورې ونه رسي. او که دی د اسلام خبره کوي، اسلام خو یو داسې شی دی چې زموږ د ټولو سیاسي ګوندونو څوک هم په دې خاوره باندې دی یو مشترکه میراث دی. په دې کې خو هډ او اختلاف شته نه، خدای مو یو دی، رسول مو یو دی، قرآن مو یو دی، او مذهب مو یو دی. حیرانونکې خبره دغه ده چې کومې ذمهوارۍ خدای پاک انسان ته ورکړې دي، هغه مثال دلته پښتنو په خدای پاک سپارلې دي، او چې کومې ذمهوارۍ د خدای پاک دي هغه دوی په خپل سر اخیستې دي. دلته چې څومره مذهبي ګوندونه دي، دلته وړ تاسو هم ډېر دغه کوئ، پوسټونه هم کوئ، عملی سیاست هم کوئ، د خلکو دپاره په شعر و شاعري کې هم اواز اوچتوئ، هغه انداز مو جراحانه دی. خو دلته خیر دی تاسو نن د جراحانه دغه ما دغه کوئ، تاسو څه دې ته په کم نظر ګورئ؟ ګوهر صاحب مننه چې مونږ ته مې په دومره دغه باندې پیچلې موضوع باندې موقع راکړه. زه خو به دا ووایم چې دا دلته کوم خلک راغلي دي او میلیون مارچ کوي، هغه اخلاقي خبره به زه وکړم چې د دوی اخلاقي جواز ځکه نه جوړېږي چې چونکې دا میلیون مارچ چې کوم دوی روان کړی دی، دا راتلونکي الیکشن دی په فاټا کې د صوبایي حلقو دپاره، نو هغه دپاره دوی تیاري شروع کړې ده. مکار خو دا وه چې دوی چې کومه د فاټا په تور قانون کې پاتې وه د 100 کالو نه زیاته، هغه چې کومه د قانون دایرې ته راتله، نو په ټولو نړومبې د دې خلکو د دې قانون مخالفت کړی و. هغه وجه دغه وه چې دلته کوي دا د چا نه پټه خبره نه ده. صحیح دی، دوی به یو جمهوري ګوند وي، یو د خپل ډیسپلین به وي چې څومره دهشتګردي دلته راغلی ده په فاټه کې، هغه به دوی اخلاقي هم سپورټ کوله، مالي به هم سپورټ کوله، او نور افرادي قوت به هم ورکولو. دا دلته کې په ثبوتونو د ټولو خلکو لیدلی دي، د سترګو لیدلی حال دی. ورسره چې کم دوی په کم شي باندې سیاست کوي، په اسلام باندې سیاست کوي،
په کار خو دا وه چې کله د میرلی بازار ورانېدلو د میرانشاه بازار ورانېدلو دلته جوماتونه وران شوله په جوماتونو کې قرآنونه وسېزه شوله هغه یو جومات ما ویډیو کتله هغه کې چې کومه دی د خرو والا د هغې راکړې راوستې وه او هغه یې په جومات کې تړلې وه په هغه باندې خو نه دوی احتجاج کړی دی نه دوی چې کومه دی په هغه باندې څه سټیټمنټ ورکړی دی چې دا خو چونکې د اسلام زه تاسو خبره دغه خپله یاده لرئ خو بل چې کوم د شمالي وزیرستان اپریشن شوی دی هغه هم په هغه حکومت کې شوی دی چې کوم دوی برخه وو یقینا خبره دغه ده ځکه چې په دې اپریشن کې د دوی باقاعده ورسره دغه یې څه کړي وو په دې باندې دوی ورسره راضي وو خو زه چونکې د دوی نه ګیله نه کوم ځکه چې د دوی به کاروبار کیدی شي چې دوی کاروبار جنګ دی ګیله زما په دې ډول نه چې دلته چونکې ووټ زه ورکوم نوټ زه ورکوم دلته کې ځای زه ورکوم افرادي قوات زه ورکوم خو چې کله داسې بده ورځ راځي نو دوی هلته چې کله کم احتجاجونه کوي هغه د شام دپاره کوي د عراق دپاره کوي مونږ چېرته هم نه ولیدل چې د دې پاکستان فوج زمونږ په زرونو دوکانونه وران کړله په زرونو کورونه یې زمونږ وران کړل په اربونو کاروبار یې زمونږ ختم کړو چېرته هم مونږ دوی نه ولیدل چې دوی زمونږ دپاره احتجاج وکړو عادل صاحب ډېره مننه ملګرو مونږ دغه ته راورسېدو دلته چې کوم میرانشاه دی میرانشاه پاکستان مارکیټ ته راورسېدو نو دا لکه دلته عادل د غوړ جمال د غوړ چې کومې خبرې وکړې حقیقت دی چې دلته لکه ډېر سخت حالات تیر شوي دي په دې خلکو باندې خو د دوی تپوس چا ونه کو نو اوس هم چې د دوی څوک تپوس کوي بیا هم ښه ده خو په ښه نیت باندې نو پکار دی چې لکه دلته د امن خیال وساتلی شي دلته چې کم خلک زورول شوي دي یا په اقتصادي حواله کاروباري حواله تعلیمي حواله باندې وروستو پاتې شوي دي د هغې خیال وساتلی شي او نور دوی ته لکه جنګونه را نشي وړلی مثال هغه خپل کاروبار چې کم دی د سیاست کاروبار وي یا نور دغه هغه د دوی نه دغه شي په دوی باندې ونه کړی شي دغه پاکستان مارکیټ ته را رسېدلی یو میرانشاه ته دغه شخصي مارکیټونه دي چې کم دي او دغه مخامخ به اوس تاسو ته راشي دغه پاکستان مارکیټ ته چې کم سرکار جوړ کړی دی ډېر ښایسته جوړ کړی دی خو د بد امرخه کم چې شخصي مارکیټونه دي هغه کې سودا زیاته اخیستل کېږي ځکه چې دې مارکیټ ته چې کم خلک ننوځي نو د هغې نه فکر کوم چې تلاشي اخیستلی کېږي او په وتلو راوتلو کې ستونزه وي او دلته چې کم دغه دي زمونږ او ستاسو علاقې خلک هغه آزاد روږدي شوي دي بل دلته چې کم کرایې دي دوکانداران د هغې کرایو باندې ستړي کولی کېږي هغه شرایط یې ورته سخت جوړ کړي دي نو ځکه اکثر خلک اوس شخصي مارکیټونو کې کاروبارونه کوي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته وي دا هم دغه دي مارکیټونه جوړیږي شخصي مارکیټونه جوړیږي دا چې کومه علاقه ده دغه هم دې ته خو اوسه پورې یا خلک نه دي راغلي او دا کورونه وران کړي شوي دي خو بل طرف ته د میرانشاه بازار چې کم دی تاسو ته مخامخ په نظر راځي دغه ډېر ښایسته جوړ کړی شوی دی خو افسوس چې دلته کم د دکاندارانو ضرورتونه دي د هغې په بنیاد نه دي جوړ شوي دلته لکه دوبۍ یا نور علاقې هغه ورکوټي دکانونه جوړ کړي شوي دي چې د میرانشاه کې خو لوی دکانونه لګېدل هغې کې به خلک کېناستل خو په دې دکانونو کې څوک کېناستلی نه شي په ولاړي به سودا اخلي لکه خاص کر د موبایل دپاره یا د ایزي لوډ دپاره چې کوم دکانونه جوړ شوي وي هغه په ولاړي باندې نو دغه مشکل شته پکې او دغه به کوو نور دغه به کوو تفصیلي خبرې به وروستو کوو خو اوس موږ خپلې خبرې په دې ځای باندې بس کوو ډېره مننه